ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. د بالغ ملي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. اوس هم پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان بشیر بشر دوست. د کورنیو تولیداتو د ملاتړ او د صنعتي سکتور د ودې په موخه د بلخ ولایت مسؤلینو د دې ولایت له یو شمېر صنعتي شرکتونو او تولیدي فابریکو څخه لیدنه وکړه او د پانګونې پر ملاتړ، د صنعتي فعالیتونو پر پراختیا او د لا زیاتو کاري فرصتونو پر رامنځته کېدو یې ټینګار وکړ. له بلې خوا د فابریکو یو شمېر مالکینو هم د مسؤلینو له پاملرنې او همکارۍ ستاینه وکړه او د صنعت د ودې او د کورنیو تولیداتو د پراختیا لپاره یې د دغو ملاتړونو پر دوام یې ټینګار وکړ. د بلخ ولایت مقام مرستیال مولوي نور الهادي ابو ادریس د دې ولایت له تولیدي فابریکو او صنعتي شرکتونو څخه د لیدنې او ارزونې پر مهال د کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا او د پانګونې د ملاتړ پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل د صنعت دوامداره فعالیت د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو، د سیمه‌ییز اقتصاد په پیاوړتیا او د هیواد په ځان بساینې کې مهم رول لري. نوموړي د فابریکو له مسؤلینو وغوښتل چې د تولیدي معیارونو ترڅنګ د فعالیتونو پراختیا او د لا زیاتو کاري فرصتونو د برابرولو لپاره هم هڅې وکړي. این مهم سخن ما است که ما اینا را نزدیک ببینیم و نزدیک از ذراتشون بشنویم و ببینیم و حالاتش ببینیم، از این حمایتش بکنیم. نظام اسلامی، امارات اسلامی خدمت همین قسم فامورکدارا و کسانی که در وطن سرمایه‌گذاری میکنه حمایتش میکنه. از این خاطر مهمی است که اینا را ببینیم و کدام مشکلاتی که در ولایت بال حل کنیم و مشکلاتی که بسیار ضروری است و قوی مشکلات در ولایت مرکز شریک میکنیم، از مرکز هدایت میگیریم. این معنی است که من مرکز و ولایت بال هماهنگ هستم. از خاطر ما فامورکدارا بسیار خوشحال هستیم که مردم سرمایه خود در اینجا سرمایه گذاری کرده، واقعا بسیار هنگفت سرمایه گذاری کرده. از قابل قدر از تشکر میکنه سرمایه گذاری خود که در اینجا سرمایه گذاری میکنه. خیرالله چې د بلخ ولایت د یوې تولیدي فابریکې له مالکینو څخه دی، وایي چې د فابریکو فعالیت د اقتصاد ودې، د کاري فرصتونو رامنځته کېدو او د کورنیو تولیداتو د زیاتوالي لپاره مهم رول لري. د نوموړي په وینا د صنعت له برخې ملاتړ او د پانګونې لپاره د لا غوره زمینو برابرول کولی سي د فابریکو د پراختیا او اقتصادي ځان بساینې بهیر پیاوړی کړي. هغه زیاته کړه چې صنعتکاران هڅه کوي ترڅو د باکیفیته تولیداتو په وړاندې کولو سره د بازار اړتیاوې په ښه ډول پوره کړي. مشکلات ما فقط ما بتانیم بر همین دوستای ازبکستانی ما که میآیند در حدود 1000 جریب زمین برای از اونا مهیا بسازیم و برق، همین دو چیزه انشالله که مهیا بسازیم، همین سرمایه گذاری ما انشالله که آغاز میشه. ورته مهال د تولیدي کارخونې یو بل مالک عبدالهادي د اسلامي امارت د مسؤلینو او هړمندو ادارو له همکارۍ او پاملرنې څخه ستاینه وکړه او ویل چې دغو همکاریو د صنعت او تولید برخې د پیاوړتیا او پانګونې د ودې لپاره مناسب فرصتونه برابر کړي دي او هیله یې څرګنده کړه چې د ملاتړ په دوام سره به د فابریکو د لا پراختیا او خلکو ته د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو زمینه نوره هم برابره سي. ما که اداره ولایت بلخ ما راضی هستیم، از این خوش هستیم که انشالله در مش دیدن کرده، در اداره گرفتیم، مشکلات ما انشالله حل شده. او این دیدن جناب معاون صاحب که در این راست در می گرمی هایی که ما خودش یک انرژی است که به شرکت ها میتن. او بعضی مشکلاتی که خورد و ریز است دیگه در کل دنیا است، دیتونه که تنها در ولایت بلخ باشه. ما از ولایت بلخ بسیار راضی هستیم. په بلخ ولایت کې له تولیدي فابریکو او صنعتي شرکتونو څخه لیدنې د پانګوالو د ملاتړ، صنعتکارانو د هڅونې او اقتصادي فعالیتونو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه ترسره کیږي. دا بهیر د کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا، د پانګونې د جلب او د کاري فرصتونو د زیاتوالي لپاره دوام لري. د بلخ ولایت د امنیه قماندانۍ چارواکي وایي د اسلامي امارت د امنیتي ځواکونو له لوري د اهل تشیع د مذهبي مراسمو د امنیت د تامین لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي ترڅو دغه مراسم په آرام او خوندي ډول ترسره سي. د بلخ ولایت د امنیه قماندانۍ وایان حافظ محمد عیسی وثیق وایي د اسلامي امارت د امنیتي ځواکونو له لوري د اهل تشیع د مذهبي مراسمو د امنیت د تامین لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي. د هغه په وینا د دې اقداماتو موخه د یادو مراسمو په آرام او خوندي ډول ترسره کېدل دي.
د ټولو تکیهخانو څخه خاص کر د امنیتي منصوبین څخه د نزدیک څخه لیدنه وکړه او دا توصیه ورته وکړه چې امنیت نور هم تأمین او قوي کړي دوی ته. په بلخ ولایت کې د شیعه علماو څخه سید حیدر هاشمي د اسلامي امارت د امنیتي ځواکونو له لوري د امنیتي تدابیر او د مسؤلینو د همکاریو څخه د ستاینې ترڅنګ وایي چې د شیعه خلکو د مذهبي مراسمو د خوندي ترسره کېدو لپاره نیول شوي اقدامات د ډاډ وړ دي او د همغږۍ دغه ډول هڅې د ټولنې د ثبات لپاره مهم رول لري. قطعا حضور مسئولین در جمع عزاداران به شکوه و در واقع عزت و عظمت مجالس بیشتر می افزاید. امیدواریم که دست هم با انشالله تشریک مساعی و با همدلی و حرکت حسینی گام های بهتر و بیشتر در مسیر حسینی شدن. په بلخ ولایت کې د اهل تشیع د مذهبي مراسمو د خوندي ترسره کېدو لپاره د نیول شویو امنیتي تدابیرو او د همکارۍ د فضا له امله د خلکو له لوري د ډاډ او رضایت څرګندونې شوي دي. دغه ډول اقدامات د ټولنې د ثبات او د مذهبي مراسمو د آرام ترسره کېدو لپاره مهم بلل کېږي. د بلخ ولایت د سند او قانون خونې ریاست چارواکي وایي د سند او پانګونې د پراختیا په موخه د اداري اسانتیاو برابرولو، خدماتو ته د لاسرسي ښه والي او د تولید لپاره د مناسب زمینې رامنځته کولو اړوند موضوعات تر څېړنې لاندې نیول شوي دي او د حل لپاره عملي اقدامات روان دي. د یاد ریاست د چارواکو په وینا د کورنیو تولیداتو ملاتړ او د صنعت پراختیا د اسلامي امارت له مهمو لومړیتوبونو څخه دي او په دې برخه کې د صنعتکارانو د ستونزو د حل او اقتصادي فعالیتونو د پیاوړتیا لپاره هڅې دوام لري. د بلخ ولایت د سند او قانون خونې رئیس امام الدین ثنایی زاده د سند او پانګونې د ملاتړ په موخه د خدماتو د لاسرسي، اداري اسانتیاو برابرولو، د تولید لپاره د زمینې رامنځته کولو او نورو اړتیاو اړوند موضوعات تر څېړنې لاندې نیول شوي دي او د حل لپاره عملي اقدامات او لارې چارې په پام کې نیول شوي دي. پروسی بازدید از فابریکات ولایت بلخ که به هدایت مقام ولایت بلخ معاون صاحب و والی صاحب میبینیم که در هر 15 روز ما سر فابریکا میگردیم و معاون صاحب 5 فابریکا را بازدید میکنه و مشخصا مستقیما از مسئولین فابریکات میخواهد که مشکلاتایتان بگوین، پیشنهادایتان بگوین. در این 2 سال بسیار مشکلات در این بخش حل شده. ښاغلی ثنایی زاده همداراز وایي د کورنیو تولیداتو ملاتړ، د صنعت پراختیا او د پانګونې لپاره د مناسب زمینې برابرول د اسلامي امارت له لومړیتوبونو څخه دي او په دې برخه کې د صنعتکارانو د اړتیاو د حل او د اقتصادي فعالیتونو د پیاوړتیا لپاره عملي اقدامات روان دي. انشالله مشکل برق هم حل میشه با توجه مقامات امارت اسلامی و بالخصوصا والی صاحب و معاون صاحب ولایت بلخ بسیار کوشش شب و روز در بخش تقویه و حمایت صنعتکار داره. بلخ د صنعت او پانګونې له مهمو ولایتونو څخه ګڼل کیږي او په وروستیو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د تولیدي فابریکو او اقتصادي فعالیتونو شمیر زیات شوی دی. ځایي مسؤلین وایي چې د کورنیو تولیدات ملاتړ، پانګوالو ته د اسانتیاو برابرول او د صنعتي فعالیتونو پیاوړتیا د اسلامي امارت له اساسي پروګرامونو څخه دي ترڅو د اقتصادي ودې، د تولید زیاتوالی او د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو زمینه برابره سي. د بلخ ملي راډیو قدرمن اوریدونکو د دې ساعت خبرونه تر بیا ملافمن او تاسو ته ښې چارې. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور.